بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو که تاسو ته یاد وي د نن نه یو میاشت مخکې د نور احساس چې د زیشان سره په گاډي کې کوم ویډیو ریکارډ کړی وه او د هغې نه پس چې کوم زمونږ یوټیوبران که مونږ وګورو دې نه علاوه کوم سوشل ورکر چې دي هغه چې وګورو هغوی یو غوبل په دې سوشل میډیا کې شروع کړی دی. نور احساس هغه هم په شرمونو وشرموله، بل سید ولی شاه هغې ته که مونږ وګورو هغه هم ځان په خپله هم په شرمونو وشرماو، ځان یو لیونی جوړ کړی دی او داسې قسمه الفاظ استعمالی چې هغه د یو پښتون سره هغه داسې خوند نه کوي. خو خیر هغه سیټ ټکه هغو که هر څه ویل مونږ به ورته لیوني ووایو، مونږ به ورته پاګلان ووایو. خو د هغې نه پس چې زمونږ کوم سوشل ورکر چې دي هغو چې شروع کړي دي نو هغه ډېر د افسوس مقام دی. کومې ویډیو تاسو کتې هم شئ، څوک د چا د واده ویډیو یې کړی په هغې کې وایي نور احساس او سید ولی شاه واده وکړو، د چا به یو سیلفي ایستلي د هغه به مخونه به چینج کړي هغه کې به وایي نور احساس او سید ولی شاه واده وکړو، بل د چا یو ماشوم به د چا سره په غږ کې ورسره هغې باندې به هم لیکلي د سید ولی شاه زوی وشو د نور احساس زوی وشو. نو آیا دا کم قسم پښتو د کم قسم الفاظ تاسو استعمالوئ؟ تاسو له شرم نه درځي چې داسې قسمه یو پښتنه پیغله یو پښتون رور هغه تاسو شرموئ؟ هغو چې څه ویل آیا سید ولی شاه چا دوکه کو او نور احساس په هغې رد عمل کې ویل چې آیا نو دا چا دوکه کړی دی، ما دې ته دا میسیجونه نه دي کړي، زه لیونی نه یم چې د دې لیوني سره واده کوم. اخر هغه قصه حل شوه، خو بیا تاسو راپاسئ او د قصې میاشت دوه وشوې اوس دا نه حل کېږي. څوک یو قسمه بکواس کوي، څوک بل قسمه، خو چې چا له په خولې څه ورځي بس یو بازار یې ګرم کړی دی. نو تاسو ټولو ته دا یو ریکویسټ کوم چې نور احساس هغه یو پښتنه جینۍ دا بل سید ولی شاه چې کوم دی یو پښتون ځوان دی، داسې الفاظ هغو دپاره نه دي استعمالول پکار، داسې کنځل هغو ته نه دي کول پکار، داسې بد رد ویل هغو ته نه دي پکار. زمونږ پښتانه دي، زمونږ کوم ایمیج چې دی هغه دنیا ته بد شو کېږي، نو مونږ له پکار ده که هغه بد کوي خو مونږ له دا پکار ده چې مونږ د هغو سپورټ کوو، مونږ هغه په ښه باندې ستایو. نو دغه معلومات او تاسو سره هم شریک کړو، امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي مخکې شیر کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ، د داسې او زمونږ کوم چینل چې دی هغه هم سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.